با گسترش خدمات مخابراتی در کشور، 22 سایت اینترنتی در غزنی از تکنولوژی 2G و 3G به 4G ارتقا یافته که در نتیجه آن کیفیت و سرعت اینترنت نیز بهبود یافته است. به گفته مسئولان شرکت افغان تلکام، این اقدام در راستای گسترش ساحات تحت پوشش خدمات اینترنتی و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد شهروندان انجام شده است. تیر کال کې افغان ټلکام سلام شبکې په غزني کې تقریبا 22 سایټه 4G کړي دي چې مخکې دا ټول یا 2G و یا 3G و چې هغه خدمات بیخي ضعیف وو او په همدارنګه د کوم سایټونه چې 2G و په اطراف کې په غرونو کې وو هغه هم 3G ته اړولي دي او کوم چې کلیوالو بازاري ساحې دي هغه هم ټول 4G ته اړولي دي. اوس موږ د غزني په ټولو ولسوالیو کې په هر چېرته چې بازار وي کلی یو منطقه وي هلته موږ 4G خدمات لرو او 4G خو نو الحمدلله اوس افغانستان کې لوړ خدمات دي اینترنت. محمد یاسین مخلص یکی از کارمندان اماراتی در غزنی بهبود خدمات اینترنتی را مثبت ارزیابی کرده و تاکید بر کاهش هزینه ها و دسترسی بیشتر شهروندان به این خدمات می باشد. زه خپل له انټرنیټ څخه استفاده کوم، انټرنیټ کاروم، میاشتنۍ بسته فعاله کوم. داسې تر پخوا د انټرنیټ کیفیت اوس ډېر ښه سوی ده، نو موږ ډېر ورڅخه خوشحاله یو. غوښتنه م له مسؤلینو چارواکو څخه دا ده چې په بعضو ساحو کې چې لرې ساحې دي له بازار څخه ورې انټرنیټ کار نه کوي، له دوی څخه مو غوښتنه دا ده چې دوی خپل خدمات لرو ساحو ته هم ورسوي او هلته هم خلک له انټرنیټ څخه برخمن شي. او که کوښښ وشي، غوښتنه م له مسؤلینو چارواکو څخه دا ده چې یو څه یې دا بیې ټیټې شي. اوس انټرنیټ یو څه ګرانه ده، که دا بیې ټیټې شي بیا به لا ښه شي. اقبال هلال استفاده از اینترنت را نیازهای اساسی جامعه امروزی دانسته و بر توسعه بیشتر این خدمات تاکید می‌کند. غزنی و تمام شهرهای افغانستان در چند سال اخیر خوشبختانه تقاضای استفاده و یا مصرف از اینترنت بالا رفته، چون جهان و وابستگی های جهان بالاخره ایجاب میکنه که ما روزانه و یا هفتهوار ماهوار بسته های اینترنت از جاد مصرف کنیم. جهان بالاخره ما را کش میکنه به طرف دنیای تکنولوژی و امکانات. باشندگان غزنی همچنان از حکومت میخواهند که در کنار بهبود بیشتر کیفیت با کاهش قیمت اینترنت و گسترش خدمات به مناطق دوردست این ولایت نیز توجه جدی داشته باشد. کیفیت اینترنت بسیار خوب است، خب مقصدی است که کمک قیمتاش بسیار بالا است. دیگه می کیفیت بسیار خوب است، قیمتاش بسیار بالا است، اقتصاد مردم ضعیف است، زیاد چیز بالا است، کمک زیر پایین کنه خوب است. با اطرافا اینترنت سم کار نمیکنه، باید اونجا کار کنه، اونجا باید اینترنت سم کار کنه، در بعض جای کار نمیکنه سم. ما از شبکه هایی که همی افغان تلکام سلام از یا خواهشمند هستیم که همی اینترنت و وای فای به ولسوالی ها همونجا انتقال بده و فعال کنه و جور کنه. با گسترش فناوری های مخابراتی در کشور، دسترسی به خدمات اینترنتی به ویژه در ولایات به نیاز اساسی شهروندان مبدل شده است. در سالهای اخیر تلاش‌های برای بهبود کیفیت و توسعه شبکه‌های مخابراتی در ولایت غزنی نیز صورت گرفته است.